څنګه د کانکور د جواباتو د تورولو خانې جوړولی سو په ورډ پروګرام کې. تاسو وګورئ چې دا موږ څنګه کولی سو چې ورډ پروګرام کې په ډېر لنډ او په تقریبا یوه دوه دقیقو کې ټوله هغه جوړ کړو. نو زه به رسم کنټرول ان یو نوی ډاکومنټ اخلم. تاسو به لومړی راسئ رنګ دلته ورته هر رنګ انتخابوئ. زه سور انتخابوم. چې کله مې سور ورته انتخاب کړ زه ورته دلته سایز ورکوم 12 هم ورکړه هر څو چې تاسو ورکوئ مربوطه د خپلې صفحې په اندازه. دلته مې چې کله ورکړه دلته یو څو کوده دي سلیریس دلته به زه دا ډیلیټوم او دلته راسه دلته دې چې کلیک وکړ لومړی له ده څخه مخکې لیاوټ ته راسه. لیاوټ کې ته ورته دلته کالم انتخاب کړه 3 کالمو کې 3 کالمه دې انتخاب کړه. دلته ورته ولیکه کوده سلیریس بي شپږ الټ ایکس بیا منځ کې کاما ورکړه. کاما نه خو بک سپیس دا سپیس بار ووهئ بار لغه بیا ولیکه سلیریس او بي و الټ ایکس همداسې بیا سپیس بار ووهه بیا سلیریس بي وهل کېږي ورسره بي اته الټ ایکس او همداسې بیا سپیس کلیک او بیا ولیکه چې سلیریس بي نهه الټ ایکس. کله چې دا کلیک ولیکل نو دا ټول انتخاب کړئ. کله چې انتخاب کړئ دلته هم ته راسئ هم کې دلته ورته پیج نمبر باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ نو دا راسئ دا څه کوي ټول انتخاب کړئ کنټرول سی یې کړئ. ټول هم چې انتخاب کړئ نو دا یو انټر کړئ. دلته چې انټر راغلی اوس کنټرول وي په چغ ونیسئ. کنټرول وي چې په چغ ونیوله ډایرکټ به دا سره چی سي تر سلو پورې چې هر څو پورې تاسو غواړئ په ډېر کم وخت کې څه کېږي دا تاسو جوړوای سئ. نو دا اوس څنګه موږ کولی شو چې دا د کانکور د شیټ ورقې جوړ کړو.